دا ترتیب چاته جوړیږي جوړ ترتیب بیا یو رنګ دا قطار چې تاسو قطارونه د التكر رقصها ما ادري بلجا بزيتوني ما شيء شيء خيري جوان شده خيري نادي والله زي ما نشتري ولا تزل ليش كده رجلكم ولا جيمة خيال روز جالته ترتیب برابر یو برابر ټول ملاقات دا ګروپ شي کسانو څخه نو کنه خدای سره ګروپ شي کنه یا مودان ته وګوره کسان له غوسه کوي یاره یاره کسان دې سره دې یو جنو د سماري یاره خلک لاري تمرازي لاري تمرازي رسوشا لاري تمرازي خان ترتيب برابر ټول لوینه ها لا سنا سونه سره سنا لا سنا سره ولته دا کسان چې څنګه نه هغه ته بزي هغه کوم د مستقبل د شي کې دلته نه دي ها دا لاره دا هغه دې کې کېږي هغه زي رقم صادق रहता था इनके साथ
اگر آپ کو بھی ان سے سچی محبت ہے، آپ سب کو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کی طرح بننا ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں، انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کو بتایا آپ سے پہلے جو ہم نے نبی رسول بھیجے ایسے نبی رسول بھی تھے کہ لوگوں نے ناحق قتل کر دیا ان کو۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے جو یہ ہمارے بھائی جان کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت سب سے مشکل کام قرآن کی وحی کو دوسروں تک پہنچانا، یہ محمد رسول اللہ کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ آج بھی جو قرآن کی بات کرتا ہے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی جان کی میت سامنے ہے۔ الحمدللہ سورت نمبر 16 دیکھیے گا، آیت نمبر 28 اور 32 دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری دے کے جان نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی واللہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ مولوی جھوٹ بولتا ہے کہ قبر میں بندہ زندہ ہوتا ہے، رب کہتا ہے امواتن، یہ مردہ ہے، اللہ ان کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، لیکن یہ شہید ہے۔ کب ساحت علام شہیدوں کے لیے ہے، آرام ہی آرام شہیدوں کے لیے ہے۔ شہیدوں کے لیے نفتی چیری دی يغلي دي ولا ليش كل دي ليش يجربوا يمين
باغناران ته راغلي یو چېرته چې د مفتي محمد منیر شاکر صاحب جنازه ادا کېږي. هغه مفتي منیر شاکر صاحب چې د خپلو بچو نه ما ډېر زیات ښه پېژندل، ډېر د زړه راز باز به یې ساتلو. خو چونکې کتونکو مینوالو ته صرف دغه وایم چې نن هغه مفتي منیر شاکر صاحب د دنیا نه او د دې خلکو نه سترګې پټې کوي. کومې دنیا کې او کومو خلکو ته چې د قرآن دپاره دروازې ټکولي، د قرآن دپاره د چې کوم دی در په در، زړه په زړه، کور په کور، کلی په کلی، محله په محله به هغه ګرځېدو. نن هغه مفتي صاحب د دې جهان نه او د دې خلکو نه سترګې پټې کړي. د بېګاره سه زما زړه خبرې غواړي چې زه خبرې وکړم، خو چونکې اوس لږ خبرو خطاب جوړ شو، خبرې نشو کولی. خو موږ سره یو ملګری ولاړ دی، د دوی نه لږ معلومات کوو چې په دغه اړه باندې د دوی خیالات او سوچ څه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. بیا هم په شکریه مننه نه کېږي د اخبار خپل هم ذکر وکړ چې منیر شاکر د وطن د ملت شهید، قومي شهید دی. هغه د یوې بیانیې شهید دی. هغه بیانیه چې دغه خوره د ملت د ډېر وخت نه ورسره وخت دی د دهشتګردۍ سره یوه داسې دهشتګردي، یو داسې جنګ چې په هغه کښې د پښتونخوا د ډېر وخت نه د بروزۍ، د تجزیې، د وینې د تویولو لپاره ډېرې ګپه یې کړې جنګ هغه جنګ د خاورې شریک چې دی د یوه کور د یوې قبیلې شهید صدر چیز کې ہمارا خپل تعارف کیمرہ نیولې زما نامه حنیف پښتون دی، یم صوبایي ممبر یم. تکلیم شاید تاسو په خط کې د منیر شاکر په حواله خو اول مجلس دا دی چې دی دلته شهید و. رک سوال دا د هر افغان، د هر ملت، د هر